السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه کرن خان یم او نن تاسو سره یو ډیره زیاته مهمه خبره شریکوم. زموږ ډیر زیات تکړه ملګري دي، استادان دي، پوهان دي، لیکوالان دي، ادیبان دي او د پښتو د ژبې د پرمختګ لپاره هغه یو داسې ګام شروع کړی د رڼا بڼ په نوم باندې چې هغه بیخي د ستایلو وړ دی. زه ورته ډیر زیات خوشحاله یم، ډیر زیات په پښتو ژبه باندې د دې ملګرو د دې دوستانو احسان دی. په هغې کې زموږ حیات روغانی صاحب دی، سمیع الدین ارمان صاحب دی، نورالامین یوسفزی صاحب دی، رحمت دیوان صاحب دی. پکې ډېر تکړه تکړه ملګري په دغه کې کار کوي. په مفکوره کې د مفکورې د لارې نه د رڼا بڼ په نوم باندې د ماشومانو دپاره دغه وړه غونه کې مجله کتاب ګوټی چاپیږي. 3 حصې راغلي. په دې کې د ماشومانو دپاره د پښتو د ژبې د زده کړې هغه توري دي، د وجود نومونه دي لکه غوږ او پوزه او سترګې او باڼه او لیمه او غاښونه او شونډې او تالو او څنګه چې په سکولونو کې په نورو ژبو کې زموږ ماشومانو ته ښیي باډي پارټس، دغه شانتې دوی په پښتو کې د دې سکیچ جوړ کړی دی، هغې ته یې نښې کړي دي. دا ډېر لوی کار دی ملګرو په مخه کړی دی. نو رڼا بڼ مونږ ټول دلته ګورو چې زموږ په نصابونو کې پښتو ژبه نشته او ماشومانو ته د خپله ژبه ښودل ډېره زیاته لازمي ده. په خپله ژبه باندې پوهېدل ډېر زیات لازمي دي. نو تاسو کولی شئ چې هر یو کس دغه کتاب ګوټی د خپلو ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره د پښتو ژبې د لیک دود دپاره د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره خامخا خپلو کورونو ته راوړئ، په خپلو ماشومانو شروع کړئ. نو دې ګام ته زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات د ستاینې وړ ګام دی د ملګرو چې پورته کړی دی. نو رڼا بڼ د نورې ګڼې دې هم راځي، انشاءالله 3 راغلي دي. زه به هم وخت په وخت باندې په دې باندې خبره کوم او که چاته معلومات نه وي نو د مفکورې نه د مفکورې ویب سایټ شته، یوټیوب شته، فیسبوک شته، د هغې د واتساپ نمبر شته، تاسو یې آنلاین آرډر کولی هم شئ. او زه باوري یم چې ستاسو د ماشومانو د ژبې پښتو ژبې په پرمختګ کې به دا دومره لوی ګامي او تاسو به په دې باندې خوشحاله شئ. د ستاینې وړ ګام دی. زه یې ستایم، تاسو ته یې خواست کوم چې دغه دا 3 بڼې چې دي دا خامخا په خپلو ماشومانو ولولئ. دا ژبه به هم دقه شانتې زده کوو د خیره سره.